ځان ولسمشر شم. خپل چې تعلیم وکړم نو غواړم چې یوه ډاکټره شم نو خپل هېواد ته بیا مو وویل موږ همیشني غاښونه چې دي د هغو شمېر 22 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم د هر نجلۍ خپل اسلامي حق دی چې دی تعلیم وکوي. بیا تعلیم د نجونو لپاره ډېر ګټور دی چې دی تعلیم ته مخه کړي، ځکه یوه ښځه کولی شي یوه ټولنه جوړه کړي. یوه ښځه کولی شي بله زنګ وزنګي، بله باندې جهان به جامعه خود خدمت کنم و تعلیم است که ما را آینده بهتر می‌کنه داشته باشیم. زه ډېره خوشحاله یم چې ماته کورنۍ هم اجازه راکړې او غواړم چې خپل تعلیم تر ډېر موږ د بیبي خاله په لیسه کښې په حدود 2000 شاګردان موږ هلته موجود لرو چې فعلا په درس باندې مصروفي دي او ټول صنفونه مو 10 صنفه لرو چې اکثره شاګردان سږ کال موږ تقریبا په حدود د 15 صنفه جدي شمول وکړ او ډېر د نورو ځایو څخه چې زیات تشویق شوي دي سپارچې راوړي دي یا هغه ښځې چې په کورو کې ناستې وي چې سن یې تقریبا ترې یوه اندازې مکتبونه پرې ایښي وه موږ هغو ته د دې اجازه ورکړه چې خپلو مکتبو ته بېرته ولاړ خپل چې تعلیم وکړم نو غواړم چې یوه ډاکټره شم نو خپل هېواد ته ډاکټر په ټولنه کې ډېر مهم رول لوبوي. حتی که زموږ په ټولنه کې ډاکټره نه وي فکر نه کوم چې هغه ټولنه دې مخته ولاړه چې ډېر که ډاکټره نه وي هغه ټولنه ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي. میخوام در آینده استاد شوم که بتونم طفلای یتیم چیزا رو درس په راتلونکي کې غواړم چې د ځان ولسمشر شم. سږ کال تعلیمي برخه یې ډېره ښه دی، کیفیت یې هم ښه دی. موږ ډېرې تکړه استادان یې ور استولي دي او زموږ سره په دې برخه کښې خصوصا مسلکي ښوونکي هم تر یوې اندازې پورې د دارالمعلمین نه فارغېږي او هغو مکتبو ته یې ورکوو. سږ کال شاګردان حتی والدین یې ډېر تشویق شوي دي چې خپل اولادونه مکتبو ته واستوي. ما مخکې درته یاداوري وکړلې چې اکثره ښځې چې په کورو کې ناستې اوس ډېر تشویق شوي دي چې دوی خپلو مکتبو ته ولاړې شي. نن ورځ چې زه ستا سره خبرې کوم 3 دانې کوچیانې راغللې او مکتبو ته ما ور شاملې کړل.